نن مسال مشر منظور پښتون ته بلنه ورکوم زمری ده سپېدلی د افغان د منظور پښتون زمری ده کوک د پښتانه غواړي راوتی په میدان د منظور پښتون زمری ده سپېڅلی ظالم تا تل په سترګې کښې سترګې اچوونکي اولسه د زړه د تله سلام درته که السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېر خلک په دا خطا کښې پنډېږي خو چې د چا په دا خوره باندې زړه بادېږي یا د پي ټي ایم په جلسه کښې کښېني د دغه نه ځون نه ضایع کوي علي وزیر په یوه منصبه ونیوه شو بیا د هغې فیصله وشوله د ضمانت فیصله عدالت محفوظه کړله که چیرې یې نه وای کړې نو دا ورته ویلي وای چې ته د علي فیصله وکړه او چې فیصله وشوله نن په دیش نه ډېرې ریزې کېږي چې هغه فیصله ونار ووله شوه خو یو سوچ وکړې په دا دیش ترېزې کښې څه نه وشول په دا دیش ترېزې کښې ته دولته د دامتوني او د ځلي خیل په نومه باندې مړ شوې تکلیف درته ورسېده دامتونی ځلي خیل دواړه مالي جاني هر قسم تکلیفات ته سیخ شو په دا دیش ترېزې کښې په اوڼه کښې یو بله کیسه روغله چې د اوڼه امنو طالب ته پلوس ورکوي که چیرې امن طالب راوستی شوي اجواب یا ته لرې شه په اسلام آباد هدی کښېنوه که چیرې امن د طالب چاروي لاهور دا د دغه کمانډرونه پلوس ورکي میر یې امن لیدلی دی میر یې نه غواړي تو ته ډېر خوند درکوي خپله ګجروله ته در سره بوځه جي ایچ کیو پلوس ورکه که امن دې داسې خوښ وي چې که تیغ دې راوستی شي بیا بدامني په اسلام آباد کښې ډېره دو سمیع الحق غوندې مولوي هم په اسلام آباد ښه واقعه ورسره وشوه طاهر داوړ د اسلام آباد نه ورک شوی دی که یو ورته یایې چې امن دا خلک راوستی شي بیا یې خالي کوبل ته کندهار ته اوڼه ته بل علاقه ته مه غوړه دا غونډ در سره ټول که خپل اسلام آباد ته بوځه ورته کوي بیا 1200 عربه بجټ خپل ما خوره چې نیم نیم کانکای ورکوي بیا پیرا ورکه دولۍ در سره خوته که حق هرون دا تایو چې دیگه ای جی اف سی یا بل سوچ څرنګ ورغی چې دا امنو بیا دلدلوسته ورکوي تو په دا خلق فکر نه و درته تېر کړی ته دومره کیڼین شوی وې تو ته اوڼه خلق یې مړې مو لیده شو چې بس چې کومه پالیسي تو رومې وړله او دولت ته اپلای شي خو یوه خبره زه بیا طالب ته هکه طالبه دا منصوبه د تو در چګولې نه دو د تو د مرګ منصوبې جوړې دي تو په دا طریقه باندې وویژني په ګالۍ کښې په بازارینه کښې ویایو چې خانه جنګي جوړه دو دعوا و په بل ورړوي په کوم ورړوي ځکه چې د کوم ولې ده چې کوم دغه شي خلاف دی سابو بیا درته وایي چې دا کوم هغه وکړل کوم دغه وکړل په علي وزیر باندې که چیرې د فوجي افسرونو دا زړه ښه شوی وي چې علي وزیر چې ونسي بیا د اوڼه سټیرنګ د میش په لوس شي چې چیرې هم کټ کو ودرګوی دا سټیرنګ نن په جیل څخه د علي سره دی دا نن هی تو سره نه دی اوڼه د اوڼه د خلق دی علي د اوڼه د خلق دی دغه فیصلې بغیر علي آی جی اف سی چې سل جرګې وکړي دا نه کېدای شي نه یې کړای شي لہذا چې کوم مقصد دی پوره تو په د جیل وژدوه هغه جیل تو خو پې ویش کو خو مقصد د نشه پیره یو ورې د په ناکامي باندې داسې وزر ورته چکسته ته ورته تکړه کېږي و کېدای شي دغه ته ووایي چې شا تو څه دا نه ومنل نور در باندې راولي اوڼه ته چې په کوم شکل شي په کوم نومه باندې هر څوک غلطه منصبه راولي میر دا خلک چې خلاف وي ولیار یې نسي دا خلک ته دا پیغام ورکوي چې سردار عارف د حجرې په ګپینه باندې سر نه دی ورکړی د اوڼه په امن یې ورکړی دی د پښتانه خاوره د امن د پوره قرباني ورکړې د دولت هر ځوان سردار عارف دی
دا د سردار عارف د وینې سره غداري وي چې هغه د امن میدان مس پرېږدي. دولت خلک تقسیمولو کوشش شری کړی دی. دا وزیر دی، دا دم تونای دی، دا سلیمان خیل دی، دا مسجد دی، دا دواړ دی، دا بیټانای دی، مختلفې قبیلې نامینه دي. یو اعلان ورته وکړي دا ټول د میر د زړه ساری نه دي، میر څوک نه سره تقسیموي. میر یو قوم یې پښتنو، میر دا څوک په حیثیت سے څوک نه تقسیموي. دیگی تقسیم نه و نفرات زیاتیږي، نفراتو په مړی ختم کیږي، نفراتو په جانی او په مالی نقصان ختم کیږي. څوک چې دا سوچ درته راوړي دا د تو د خیر سوچ نه دی، دا د تو د تباهۍ او بربادۍ او د تو د معاشي او د جاني قتل عام سوچ دی. میر دغې ریاستي ادارې ته ښیي چې دا کیل بند کا او خپل عوام ته خپل خلق ته د زړه د تلخواست کوي چې ازبره د خورئ، ازبره د خدای په دا ګیمي نقشمارو ته په دا جام نقشمارو درېما دولته چې کله د دوې خالینې په منځ شي معامله روشي باطي روشي یوه خیل شي چې کیم کارنل کلابونه نوڅوي او ورته یې چې اقبال کارنل ته مې چې کیم کړونه والې اقبال خیل چې په کیمه علاقه کښې کلاوي کارنل ورته یې چې اقبال کارنل ته مې چې کیم کړونه والې دا خو په وړي کولي بوندې په واړي کې وړي کې بونه غږ وکړه چې دی امو چرګ دی اقبال ورته دی امو چرګ دی سره راټوي کړل څه د چرګونه جامه شریدو معاملې مخشخه شوې دي. قوم وطن سپین ږیری چې کیم لري میر د نورې خیلي د نورې قبیلې په سپین ږیري غږ کي چې تو څه ورته روشستی ملکون غونډ باد نه دي ډېر سام سړي نشته پکښې څه خلک نشته چې مخامخ ډېر کلک ځوابر سره یي خو څه کسان چې یخ په وجه باندې دا نور ملکون هم بادي دېږي. لهذا زه ټول ملک ته یې چې کسان نامینېټ کا قوم ته یې وښیه چې زه خیر غواړو خو دغه سړی که په مسجد شه دی که په وزیر شه دی که په دمتوني په سلیمان خیل که په داوړ شه دی څوک هم چې په څوک شه تقسیم ورولي هغې خلاف ته هغه ملکون چې ښه سوچ لري نیک سوچ لري هغه هم خپل کردار ادا کړي. د سردار عارف د سردار علي ټول خاندان خو پرېږده د وڼه خورې د مزاحمت 21 تاریخ دی که په ورځه تاریخ چا مطالعه نه وي کړې یو اعلان ورته وښایو چې ازبک تاجک هاتون ته ډېر پیاوړی ویو خو چې کله یې ونه خلک لوچک شو بیا هغه یې هم د توهینه وایي. او یوه خبره چې ډېر دې بار بار کوي چې امن دی طالب پولیس شوي دومره ډېر مې ته په دا پورې خندای روشي چې دا قیمه جمع کړي امن که فوجي یې چې مور وسته دی که بل یې چې مور وسته دی هېڅ امن هم نه دی وسته چې کیماریزم ډنډه ته لاوړ ته څوک هم مخ ته سیخ شي تو صحیح لا نه پکې فوجي ته خو ډېر امن روالې د ورسک په ګیټ خونه نه نه او 200 خاندانونه سلیمان خیل ګاډي وي لوړ دي ته یې نه پرېږده ته یې کیمې امن روالې دا امن دی چې خلک په لیارې ښوونځه خلک په لیارې شیطان کا ته دولته په خامران چیک پوسټ باندې خلک چې دلته خپل کاروبار کوي نه درته پرېږدې په دغې طرفه ګرځوي باندې په بله علاقه په بله علاقه کښې دلته چې کوم چیک پوسټونه جوړ کړي دي چې عام خلک ته په هغه کښې اجازات نه وي په تورې شیشې کښې مخه چې کوم سړی نوڅوي 2 ګوتې در داسې خوشبوی تېر شي دا کوم قسم امن دی. علي وزیر بونه دغه غږ کې الزام لګوي دغه دا الزام دی چې دا سخت خبرې کوي او د تو جرنلونه خو د سیاسي خلک نه وکړه تر عامه خلک پره کل عام په پریس کانفرنسونه کښې د مرګ دمکې ورکړي دي یا دا قانون صرف د عامه خلکو پوره دی د دوی پوره نشته تو مشرف نه روغله تر وسه پورې عام خلکو پرېږده سیاسي لیډرون پرېږده دغې آیین ته یې دمکې ورکړې دي چې 18 ترمیم یې نه مانه هغه نه مانه دغه نه مانه بیا ته څرنګه دولته دا خبره کوې دا خو اول مقدمې بیا په تو په چار دي. علي وزیر سخته لهجه نه دوی استعمال کړي په تو په اردو کښې متال دی چې سچ کڑوا ہوتا ہے رښتیا درته ویلي دي اثر قدر باندې لګېدلي دي. دولته د انتظامیه او د سول انتظامیه خبره وشوه سول انتظامیه کسان بیرون دي راته یوه خبره کو لږو ته هم ودارېږې داس نه چې عوام په تو وي لوړ وي څه ورځې بل په یوه کال باندې بیا ایفایاري نه کوې په خلکو باندې په څو جلسې باندې کم سے کم د تو د بالادستې خبره چې کوم خلکي په هغه جلسې باندې که څوک بیا ډېر کالونه درته وکړي چې چا په پرېشر شې شروع نه شي بیا ته هم ایفایاري نه مه کوه ته هم داسې نه چې
لکه څرنګه چې د پوځي نه خلک زړه مټ شو خو غلط عمل دی وجې داسې که دولته دا عمل راونبي او بیا هغه سره کېږي دا د پی ټي ایم مطالبه دو امیر دا ورته یایي چې میر خوره نه پوځي طالب ووځه میر دولته خپل ژوند کې اتم پرېږده بیخي لنډه ارسونه خبره ده چې میر امن کا دغ د غوړي چې دا علاقه ته امن روولي دا پرولم چې کومه درته وشوه په دا د اعمال وکړو خپلو امن روي وا خبره دا خو چې په دا روډینګ څېړانګ وي کورینه وړانګ وینې بازورینه وړانګ وینې په بزدل شو سهولیات نه وي خو چې کیلا جوړوي بجټ پیرا دی چې جاسوس ته تنخوا ورکوي بجټ پیرا دی چې غوړي ټیم ورکوي بجټ یې پیرا دی یوه روپۍ کمایي دغه د پکې سیکشن نه رسي چې امید عبدالله تعالی کې یارې زوی چې یم کورینه ډانګ ویل یا بل شی پاک شین نه بیا نه دغه سره بجټ پی نه ریپی وي دا دو نمبري د مزید بند شي او یو ور بیا مې چې مخته طرف درخواست کړی دی چې عدالت ته درخواست کړي چې څونه خلک هیلې دي دا هیلې معامله وه دا ټوله مجمع دغه درخواست کی د پی ټي ایم ملګري روخلوسته کی دغه په داس بولي نه روخلوسوي زه د دغه عوام نه یو درخواست کوم که ادغ در سره ومنو چیلنج ورکاو څوک یې بار سپانر خلکو کې خوا کې څو سره معنی ای پی ټي ایم تنظیم سازی شری دو ای پی ټي ایم ممبرشپ شری دی ته متعیو تنظیم رو کا پتو پس خلق لګیا دی ممبرشپ کوي هغه تنظیم جوړوي پکې مارس چې تو تنظیم جوړ کو په هغه ارز باندې بیا تکسه چې یو ارز څوک جیل فکر ولې شي کنه دا غیر منظم انداز شنه په مزاحمت دا بالکل مشکاوی دا خود چې میږي نه کی خو غیر منظم خلق چک دلای چې ټیټ شي چې کول یې مشکل وي څوک چې تنظیم لري ردم برقرار سوچي هغه کچک وي کټی پیار چې دلای شي نو دوسر په تنظیم سازی کې خپل ټایمینګ یې دی په اکشه مدات وکړي امیر چې په کومه ارز تنظیم سازي وشوله بیا دولته چا وویل چې مشر د ور اعلان وکړي چا ویل چې دله د اعلان وکړي چا ویل چې ور د شپېلې وکړي د دغې دنیا یو کنجه نشي کوټه هر طرف ته امید رانیمه وکړي په یو تنظیم سره جوړوي اونه خلق سره نن د دغې ساوت وزیرستان یوه قبیله نه جوړ کوټه چې دلته نه دي روغدي غونډه قبیله کسان که سلیمان خیل دی که دمتنی دی که وزیر دی په مختلف دولتانوس دي دا غونډ او په دغه سره صرف ساوت وزیرستان نه درته دا و نارت وزیرستان د سوات نه روغله تر چمنه پره د هر علاقې خلک ته روغله دی په بخښنه سره توسې په اولې پورې قبیلې نه مینه وکړو که نظه په پښتونه شه چې یو ور پښتین یي ستی بیا دا غونډ یو شایي په دغه شی قبیلې نه مینه لوړ ذکر هم رای پچا بله خبره دولته چې کیمه مطالبات کیږي د کامران چیک پوسټ د زیوتای خلاف او د انګورا ډا په ګیټ باندې د کاروبار بحالي دا د چا مطالباتو لوسینا چکستای دا د ټولو لس مطالباتو د جاسوس شباب کدله تفسیر نوستوي دا ورته وایي چې عوام دا شی غوړي دا ټول عوام قرارداد پاس کوي چې میشته د دغه مطالبه ومنله شي دولته د موبایل نیټورک مسله دو موبایل نیټورک خو پرېږدی موبایل نه خلک ټیخ بوتل جوړ کړي دي ګډ ګاز داسته کوي چې کچېرې سیګنل راوړي خلک یې ذهني خراب کړی دی دا نیمې سیګنل ورکول چې کیم دي دا د خلک ذهني خرابول دي ویلې د زړه نه پې کېږي ویلې د زړه نه پې کېږي دا خلک یو برابر ژوند غواړي څوک رکاوټ دی څوک رکاوټ دی په دا خبره باندې چې دای سیګنل نه پرېږدي دای لیارې نه پرېږدي دای امن نه پرېږدي دای هر هغه شی چې دا خبره پرې جوړېږي هغه نه پرېږدي دغه خلک ظاهره خبره د اشاره د آی جی اف سی په طرف تو میر دغه اعلان ورته کی چې دا مسله د بند کی شناختی ګاډي نه احسان دغه خبره یو ځون دی هیڅ جلسه جلوس هم احسان دی وخستی یو په سوشل میډیا دا کیسه کړې ده چې بادامني دوی یو شی دی بل شی دی شناختی ګاډي نه د ټول کور ور بلاک دي ذوالقرنین باچاغ د ناروغ و ادریس باچاغ د پوره چا شناخت ګاډي نه بلاک د چا سکولي نه بند څوک یې په شیډول 4 اچولي دي د مرکزي ملګري سره د مو مشوره
جاری دو یو ټیمو ان شاء الله امیر جوړوي چې هر ضلع ته وځي چې کوم ملګري ته کومه مسله ده هغه تفصیلات روخلي په مرکزي سطح باندې د دغه حل کولو کوشش کیږي یو ملګری هم هیڅ مشکل څه نه پرېږدي چې کوم سیول افسرون یا شناختی کارت بلاکوي یا ایجوکیشن افیسر دی اپ ایجوکیشن سے پی ٹی ایم ملګری و ویلیار ورغوړي خرپاوی یا په سیول انتظام یک شي کاس دی تو ته یو خبره وکړه چې په مو پرشر دی او په تو باندې څوک ساډس پرشر وچاوي په تو مړی کو څومره غیر انساني چار دو ته په پرشر لوند دا چار ما کوا آی ایس آی په تو باندې پرشر اچوي نور خفیه ادارې پرشر در باندې اچوي بیا ته اگه تا دا کسا وقت چه پا آئین شا دا کسا جایزه ندو غیر آئینی چاره تو پا مناشر داری تو ایک پده کوا نو لحاظا میش سیول انتظامی اکشه چه څومره اداره رسی ایخته یهی چه تو سه دا خپل عمال ما کاوی سای احسان کوچای بشمول چه څومره بلاک شنستگاڑی ندی یا پا دا خورا بنده ده تحریک نور ملگری تا کم مشکلات رو جوڑ دی ایغه ده حل کول کوشش وکستای ده اون تاجر برادری تا میرزایی چې دا خلق سره ویلوړ دی چې کله کرپی ولګوله دوس نه بازور بند کو دا خلق داسې پیروغه لکه اسماریون او دا بازور یې تخلص کو بیا وحده سره ویلوړ وي دوس د قوم سره پدرېدل شي قوم د توس سره پدرېدل شي دې عوام خیر دی امید د اون پی ټی ایم چې کوم نن مطالبات دي باکس دا شای شامل دی چې دمتونی د استعمال خیل د مسجد وزیر په دغه زلاک سے چکی میں مسئلے دی یا نور پښتانه دی دغه حل کول د ریاست جلد از جلد کوشش وکړي دولت په مختلف سړکینه باندې د خلی ډاکې او دغه شایان شری شوی دي پدا والا سره سول انتظامیه ډی پی او ته عرض دی چې د خپل ریټ په حال وسوتا د خلق ما په لمړه واچ دولت یو بل خپل سره ورځي ته پدا شلی د چې په لیاره د خلق تحفظ وکړي لہذا ریاست خپل ریٹ بحال وسوتی د کور د ډنګولې نو کورینا چې کیم دي دا د یو سړی نه وي خدا چې یک بچی یک سجینا ورنه د غونډه حق وي دا انسانونه نور انسانونه حق پر شوی شي لہذا می ټول قبایلی بیل ټول پښتون چې چیرته ها دا اصول دي چې په یو باد باندې چا کور لنګيري مرشمي رفول تخواست کوي چې کور د یو سړی نه وي ټول ګډ وي دا د کور د ډنګولې فیصله دا کومینا د سادونه واپس وکړي بل داسې سازو چې د پګاټ ته جایزه سوتیا ور په قبایلیت نه توناشته د عدالت سره او کبیا وی هو هغه د بل څلیار وکړي داسې چې بل انسان ورسره پاغاک شاکيري او نکيري او د ونه خلک او پښتانه دای و بچي وکستای دوړه لسنه پښتني ولیدي لسنه شتای چا ورځول دغه ظلمونه د چې امن نومي کړی دی بامینا یې وروړي وي دا وړي کې ورکی په ورځول دا میرته د امن خبرې کوي دا میرته دولت د خلک د ژوند خبرې کوي او د تو په ټول نسل په د زداد ولسینه نه ورکول د خورې دغه پلور نه ورکول تو په څومره سنا دا صرف د حال نه دی چې دا څه تیر شي سورته ډېر په دې مسجد لکه چې ورونه دي باندې دی وړي کان کی بچون دي چې لوسینه یې پری دي د چاپ شي پری دي او خدانه یو د دوالو سینه تر منتدا څه چکا پوښتا چې وای بینی دا د اعظم لوسینه اغنباد دا تو چې کیم دالو چینه خلق ته ورکوي د جاسوسي د پورا هغه نیمه ریپچ تو په دا وړکی په خاص کړی وای د بابینه په وښل د خاص کړی وای د خبرته امن ورته تو ترجیحات بلدي تو ترجیحات بلدي دغه وڅ د میز په طرف نه وړکی وړکی وراتل دمره غریب خلکو چې وړکی بچو سپونی کوله اسپونی نه کما اوړي کې وړکی چې سکولینه واسنه لري آی نکړل ما دا خلق د امن دوا په کیمه طریقه کوي په یو خبره د ټول پښتون ته کو چې څه تیریږي غم نه کې پی ټی ایم ستادای ان شاء الله په هر ظلم سر نو دای په فرند ته ګنور وي د هر ظالم خلاف میشتای پی ټی ایم ستادای دغه بچونه ذکر کا په شش محلات څنګه کیږي په هغه ځای څنګه کیږي چې په کیم سره رات سړی سره کښنی دا غوي وچه تو خپل دی
دولته وې څه ذکر کیږي څه د حقوق خبره کیږي او خلک نن که علي په جیل شه دی نن که د میر نور ملګري په جیل شه دي نن که د پی ټي ایم مشر نه اخلا کشر پر خلک تنګیري ځوري دي زه په قسم سره درته وایم تو په حق باندې لوڅ نیولی دی چې دا نه درکاوه ځکه دی ځوري دي کړي نور د بل هېڅ ګناه نه دی کړی په دا خوره باندې ګناهګور ته بالکل درته اجازات ورځئ چې څه کوې کوه خو چې څوک د مظلوم ملګرتیا کړي هېڅ ته درته نه ورکوي تحریک همیشه د خپل قوم د خپل وطن د خپل خلک د پوره په مخ درېږي د وڼه د امن کیسه مې دا سره نه وخلي دا کیسه د افغانستان نه روغله تر باجوړه پورې لګیا شوې ده د افغانستان نه روغله تر اټکه پورې د ټوله خوره چې ټي ټي ایم درته ویلوړ وي او د بد امنیت خلاف مزاحمت کوي د جنګ خلاف مزاحمت کوي